هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 22م لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د دوه رقمي عدد څخه د دوه رقمي عدد کمول دي چې پور ولري. نن به موږ زده کړو چې څنګه دوه رقمي عددونه له یو بل څخه تفریق کړو. ځینې وختونه موږ پور اخیستلو ته اړ یو. راځئ یو اسانه مثال حل کړو. په دې مثال کې به موږ له 4 څخه 8 کم کړو. راځئ لومړی به عددونه په عمودي ډول ولیکو. په دې عددونو کې لومړی عدد یعنی 4 مفروق منه نومیږي. دوهم عدد یعنی 8 مفروق نومیږي. دلته موږ د یویز خانو په تفریق کې له 4 څخه 8 نسو تفریق کولی. نو څه باید وکړو؟ آفرین، پور اخلو. راځئ د 7 څخه پور واخلو. که له 7 څخه یو پور واخلو نو 7 به 6 سي او 4 به 14 سي. لکه څنګه چې تاسې لاندې پر سکرین باندې وینئ، له 14 څخه چې 8 کم کړو 6 پاتېږي. اوس راځئ د لسیز خانو تفریق وکړو. له 6 څخه چې 3 کم کړو 3 پاتېږي. په پایله کې ویلی سو چې زموږ او ستاسو د سوال جواب دی 16. ګرانو زده کوونکو، دا د دوه رقمي عددونو په تفریق کې یوه بیلګه وه. اوس نو راځئ چې فکر وکړو او حل یې کړو. که موږ له 2 څخه 40 تفریق کړو، آیا موږ ته به پور اخیستل پکار وي؟ راځئ چې حل یې کړو. لومړی به عددونه په عمودي ډول ولیکو. په دې عددونو کې 2 مفروق منه او 40 مفروق دی. راځئ د یویز خانې تفریق کوو. له 2 څخه 7 نسو کمولی، نو له 6 څخه یو پور کوو. 2 به 12 سي او 6 به 15 سي. اوس نو له 12 څخه 7 کموو چې 15 پاتېږي. راځو لسیز خانې تفریق کوو. له 15 څخه 4 کموو، 1 پاتېږي. په پای کې زموږ او ستاسې د سوال نتیجه یا هم د تفریق حاصل له 15 سره مساوي دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د جمع او تفریق عملیو آزمویل یا میزان زده کړو. په مخه مو ښه.